خیر یارانو، احمد خان خپلواک یم. نن د خپل یار سعد خان سره بازو ته راغلی ما د امونو باغ ته په طرف باندې. ما وی په خپل یار باندې به نن امونه وخورم. تاسو به وایئ چې دا سړی دې څنګه یار کړ، خو اصل کې د یار یو درې صفات، یو درې واړه صفات په ده کې شته. یو صفت دا دی چې یار ته دا پته نه وي چې زما دا بل یار مالدار دی که غریب دی، د ده عهده غټه ده او که دی بې عهدې دی، د ده کپړې او پیزار نوي دي او که هغه زاړه دي. په دې څیز سره یار د یار دې کارونو ته نه ګوري او په دې خاطر دی زما یار دی، ځکه چې دې سره زه کله میلو شم دې ته نظر نه کوي چې زما په جیب کې پیسې شته که نشته، زما سټیټ کم یو دی، خو ده صرف ما سره په خندا شي او چېرته چکر لا ګپ شپ لا چې ته وځو بس هغه ځای کې سپي ته وګوره، پیشو ته وګوره، نه د چا په سر خبرې، نه د چا غیبت، نه د چا د مال ذکر کول، خپل ګپ شپ ډېر ښایسته ټیم پاس شي او بیا د هغه ګپ شپ نه واپس دواړه کورونو طرف ته ځو. نو په دې خاطر چې دې کې د یارانو پوره صفات دي، دې زما په کلي کې یو کلک یار دی. سعد خانه څه ورته ووایه، څه ورته ووایه، هم خورې وخوره وخوره، صحیح دی، شابه وخوره. نن ګوره لږ صبر وکړه. ده سره مې یو بل یار هم په کلي کې شته، علي خان، خو هغه نه راښکاره کېږي. نو دا ماله